بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره ګران لیدونکو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د تیرو درسونو په دوام نن هم موږ د 10م ټولګي د کیمیا مضمون 9م لوست چې د لومړي څپرکي یا فصل خلاصه ده پرې بحث کوو. نو خدای دې وکړي چې تاسو خپل درسونه لوستلي وي او کوم مشکلات چې په دې فصل کې وو اوس د دغه درس په تشریح کولو سره ستاسو هغه نیمګړتیاوې یا مشکلات حل شي. د دې فصل عنوان و د اتم تاریخچه. د اتم په اړه یا اتمي تیوري تاریخچې په اړه چې لومړی ځل کوم کیمیاپوه نظر ورکړه هغه دیموکراتس وه چې د میلاد څخه 400 کاله وړاندې نظر ورکړه. کوم عالم؟ دیموکرات. دیموکراتس ویل چې مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي او تر هغه وخته دغه ذرات تقسیمیږي چې بیا د ویشلو وړ نه وي او دغه مواد د اتم په نامه جوړ شوي، یعنی دغه ذره چې د تقسیم وړ نه ده د اتم په نامه یاد شوي. وروسته د دیموکراتس ارسطو د دې نظر مخالف ارسطو ویل چې مواد په مسلسل ډول د تجزیې وړ دي. کله چې ارسطو دغه نظریه ورکړه په هغه وخت کې د اتم د تجزیې په اړه کوم وسایل یا مجهز لابراتوار نه و تر څو کیمیاپوهان وکولی شي هغه کوچني ذرات یا اتم تجزیه کړي. نو دغه نظریه تقریبا تر 2000 کاله همداسې پاتې شوه او په کال 1803 کې 1803 میلادي کال کې جان دالټن د اتم تیوري بیا ژوندۍ کړه او د پرې بحث وکړه. د ویل چې مواد د کوچني ذراتو څخه جوړ شوي چې د ویشلو وړ نه دي او هر عنصر د یو ډول اتمونو څخه جوړ شوي، یعنې ټول د کیمیا عناصر د یو ډول اتمونو څخه جوړ شوي. او بیا ویل چې اتمونه نه خلق کیږي او نه له منځه ځي. بل ویل چې اتمونه دایم په حرکت کې دي او دغه حرکت د تودوخې په ورکولو سره زیاتیږي او دغه حرکت د دې سبب ګرځي چې یو اتم د بل اتم سره تعامل وکړي او مرکب جوړ کړي. بل ویل چې اتمونه په یو مرکب کې په یو ثابت تعداد باندې یو ځای کیږي او اتمونه په ساده کیمیاوي او فزیکي وسایلو باندې نه تجزیه کیږي. دا و د جان دالټن نظریات. د جان دالټن نظریات چې کله کیمیاپوهان ولیدل دې باندې بیا په 19مې پیړۍ کې دغه نظریات چې جان دالټن ورکړي وو دا یې اصلاح کړل. فقط دې کې دوه خبرې دوی ته د منلو وړ نه وي چې هغه ویلي وو چې اتم نه تجزیه کیږي او بل د ټول عناصر د یو ډول اتمونو څخه جوړ شوي. دغه دوه نظریې رد کړې او نور نظریات د تایید وړ وو او دغه اصلاح کړل. ویل چې اتم تجزیه کیږي او هر عنصر ځان ته د بیل اتمونو څخه جوړ شوي چې هم جسامت هم کتله هم اتمي نمبر د دوی متفاوت دی. وروسته د دې تیوري چې جان ډالټن یې رایه کړه او کیمیاپوهانو په 19مې پیړۍ کې اصلاح کړه، بیا د اتم د اندازې په اړه خبرې وشوې. د اتم قطر چې اندازه کړه 0.2 نانومتره و چې دا په 2 انګستروم باندې هم ښودل کیږي. بیا وروسته د دې چې د اتم قطر اندازه کړه د اتم کتله یې هم اندازه کړه، یعنې د اتم کتله ډېره کوچنۍ ده او د اتمیک مس یونت یا ای ام یو په واحد ښودل کیږي د اتم کتله چې د ای ام یو قیمت یې موږ ته په کتاب کې راکړی و چې ای ام یو مساوي کیده د 1.6 ضرب 10 په توان د 1.1 کیلوګرامه
کله چې د اتم قطر اندازه کا او د اتم کتله پیدا کړه چې د اتم کتله د ای ام یو واحد په واسطه اندازه کېدله چې ای ام یو مساوي کېده د 1.6 ای ام یو مخفف د اتمیک ماس یونت دی اتمیک ماس یونت چې مساوي کېده د 1.6 ضرب د لس په توان د 28 کیلوګرام. دا قیمت ډېر اړین دی چې تاسو یې زده وي د ځینې محاسباتو لپاره. وروسته د اتم جوړښت په اړه چې کوم نظریات ورکړل، یعنی د اتمي جوړښت چې څنګه جوړ شوی او کوم ذرات پکې شتون لري، جان ډالټون تامسون وویل د یو موډل یې تشریح کړ. تامسون وویل چې اتم داسې یو شکل لري لکه کشمش لرونکی کیک. ما تیر درس کې تاسو ته رسم کړی وه که چیرې موږ دغه اتم په نظر کې ونیسو، داسې یو شکل یو موډل یې رسم کړی وه چې د تامسون موډل په نامه یادیږي. او بل کار چې تامسون وکړ د ای پر ام نسبت پیدا کړ چې د ای پر ام نسبت مساوي کېده د 1.9 ضرب د لس په توان د 11 کولمب پر کیلوګرام. د تامسون محاسباتو څخه د الکترون چارج قیمت هم پیدا کړ او د الکترون کتله هم پیدا کړه چې د الکترون چارج مساوي کېده د 1.002 ضرب د لس په توان د -19 کولمبه او د الکترون کتله مساوي کېدله د 9.1 ضرب د لس په توان د -11 کیلوګرام. وروسته د دغې اتمي تیوري لنډیز څخه وروسته بیا د بور نظریات راغل چې د بور نظریاتو له مخې د اتم شعاع او د اتم د الکترون سرعت او د الکترون انرژي محاسبه شوه چې زه تاسو ته فورمولونه لیکم. شعاع چې د دغه فورمول په واسطه محاسبه کېدله چې آر مساوي کېده ان اچ پر ام که زائد ای مربع څلور پای مربع. د شعاع د محاسبه کولو لپاره دا فورمول ثبوت کړی و او د سرعت یا چټکتیا لپاره دغه فورمول و چې که زائد ای مربع ضرب د 2 پای تقسیم پر ان اچ چې دا د سرعت، چټکتیا یا سرعت. د دې فورمول په واسطه اندازه کېده او د الکترون هغه میخانیکي انرژي یا مجموعي انرژي چې محاسبه کوله د دغه فورمول په واسطه اندازه کېدله چې ای ام مساوي کېده د منفي ام که مربع زائد مربع ای په توان د څلور 2 پای مربع تقسیم د ان مربع اچ مربع. د دغه فورمول په واسطه بور وکولی شل چې د میخانیکي انرژي لاسته راوړي د الکترون. میخانیکي انرژي د دوه نورو انرژي د مجموعې څخه لاسته راځي چې یو میخانیکي حرکي انرژي وه او بل پوتنسیال انرژي وه چې د حرکي انرژي فورمول بیل وه او د پوتنسیال جلا وه. د هغې فورمول د یو ځای کېدو د جمع څخه
بیا دغه فورمول لاسته راوړه چې دغه فورمول په واسطه د الکترون میخانیکي انرژي یا په ټولیز ډول د الکترون انرژي د دې فورمول په واسطه محاسبه کیدله. د بور نظریاتو په منځ کې چې موږ کوم نور بحث درلود، نور سیزونه متشکل بور نظریاتو کې د کوانت بحث شوه. د کوانت ویلیو چې کوانت یو مقدار یا تعداد ښیي او د څلور ډوله کوانتم نمبرونه ویلي وو چې کوانتم نمبرونه موږ ته د الکترون څرنګوالی وضعیت موږ ته ښیي چې موږ په څلور ډوله کوانتم نمبرونه درلودل چې اصلي کوانتم نمبر و، فرعي کوانتم نمبر و. دلته ولیکم اصلي کوانتم نمبر په ان ښودلی و چې موږ ان موږ ته د مدارونو تعداد ښیي چې ثابت عدد قیمت اخلي چې یو، دوه، درې تر اوو پورې قیمت اخیسته. او فرعي کوانتم نمبر د ال په حروف باندې ښودل کېده چې د ال د لاسته راوړلو لپاره موږ چې کوم فورمول درلوده د صفر نه تر n منفي یو پورې قیمت اخیسته او موږ بل کوانتم نمبر چې درلوده هغه ML و، یعنی مقناطیسي کوانتم نمبر چې د مثبت L نه تر منفي L پورې قیمت اخیسته. او آخري کوانتم نمبر سپین کوانتم نمبر و چې یو پر دوه، منفي یو پر دوه او مثبت یو پر دوه قیمتونه اخیستل. په دې فورمولونو کې موږ هر یو کې مثال کار کړی و تاسو ته. د هغه مثال له مخې موږ بیا د الکترونونو ویشنه په اصلي او فرعي سویو کې وویلې چې د الکترون ویشنه په فرعي سویو کې د SPDF اوربیتالو کې ځای په ځای کېدل. موږ ویلي چې د S اوربیتال دوه الکترونه گنجایش لري، د P چې درې اوربیتاله لري شپږ الکترونه گنجایش لري، د D پنځه اوربیتاله دي چې لس الکترونه گنجایش لري، او F اووه اوربیتاله لري چې په مجموعي ډول 14 الکترونه کېږي. موږ د اوربیتال څخه ډېره یادوري وکړه. نو اوربیتال همداسې تعریف کړی و چې هغه فضا چې د هستې په اطراف کې د الکترون 95% ځای ښودلی و، یعنی شتون معلوموي. یعنی اوربیتال خپله کلمه د اوربیتال چې ده د ځالې معنا ورکوي، لکه ځاله دلته اوربیتال هم د ځالې تشریح ورکوي چې اوربیتال کې دوه الکترونه ځای په ځای کېږي. او اوربیتال هغه فضا چې د هستې په اطراف کې په هغه کې چې 95% د الکترون شتون پکې اټکل شوی دی، هغه د اوربیتال څخه عبارت ده. او موږ د الکترونونو اعظمي تعداد چې په یوه اصلي مدار کې ښودلی و هغه د زید مساوي 2n مربع فرمول په اساس موږ د الکترونو اعظمي تعداد په یو مدار کې ښودلی و. او دغه فرمول د څلورم مدار پورې تطبیق کېده، وروسته بیا نیمګړتیاوې پکې راتلې. بیا د الکتروني جوړښت په اړه د پاولي، هوند او د کلچکوفسکي قاعدې وویلې چې پاولي ویلي و چې هر الکترون طاقت ځای په ځای کېږي. هوند ویلي و چې الکترون په هغه سویه کې ځای په ځای کېږي چې د هغوی د سپین کوانتم مجموعي ظرفیت لوړ وي، او یعنی اعظمي سپین کوانتم نمبر ولري، په هغه سویه کې الکترون ځای په ځای کېږي. بیا کلچکوفسکي ویلي و چې الکترون په هغه فرعي سویه کې ځای په ځای کېږي چې د اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر مجموعه کوچنۍ وي، یعنی n جمع l کوچنۍ وي.
بیا ویلي وو که چیرې د 2 n جمع l سره مساوي وو نو بیا موږ د n کوچنیوالی په نظر کې نیسو یعنی n چې کوچنی وي بیا په هغه سویه کې موږ الکترونونه ویشو او بل یوه استثنا وه د کلچکوفسکي چې هغه ویلي وو که کله د ډي اوربیتال کې الکترون ځای په ځای کیږي نو دا د 4s څخه یا که چیرې د ډي اوربیتالونو کې 4 یا 9 وي نو د s اوربیتال څخه به یو الکترون انتقالیږي چې د ډي 15 او یا 10 پوره شي. دا زموږ نننی درس چې د لومړي فصل یا لومړي څپرکي خلاصه وه. خدای دې وکړي چې ستاسو هغه نیمګړتیاوې پوره شوي وي څه مو ځینې زده کړي وي. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان. الله مو مل شه.